نارینه واده ته د یوې خپلواکۍ په سترګه ګوري دوستانو او نه غواړي چې کنټرول شي. کله چې نارینه واده کوي داسې فکر کوي چې زه اوس نر سوم، زه اوس سړی سوم، ښځه ده، اولادونه دي، بس کور ده، ژوند ده، پټو به په غاړه په اوږه واچوم، بس کاکا کاکا به ګرځم. زه داسې نارینه پېژنم چې دویمه ښځه درېیمه ښځه په دې خاطر نه کوي چې دی له جنسي اړخه یا له نورو اړخه دا فکر پرې وکړي. وایي نه استاد زه غواړم چې بس ښځه وي، یوه ښځه هلته وي په هغه کور کې، یوه دلته وي په دې کور کې، بس بچیان وي، د هغې ښځې بچیان وي، د دې ښځې بچیان وي، بس درګی و کش و فش ملکي خاني او بس زه یم. یعنی دا دغه هغه ورته مهمه ده، دته دا قدرت و دغه خاني و دا چې هلته د هغې ښځې یو څلور پنځه بچیان، د هغې ښځې یو څلور بچیان پنځه بچیان، هلته لاړ شه هغه ښځه قدر ورکړي عزت ورکړي، دلته دا ښځه قدر و عزت ورکړي. البته دا خو د ده فکر په ویلو کې، مګم کله چې واده وکړي او هغه کور هلته جوړ کړي، هغه کور هلته جوړ کړي، هلته هغه ښځه بیا پکې، دلته دا ښځه بیا پکې، بیا تازه تازه په دې پوهېږي چې نه واله دا خو قدرت نشته، دا خو نور هم وشړېدله، دا خو نور هم خرابه سوله. دا د نارینه‌وو د دویمې ښځې وروسته او دغه ځایګي ته د رسېدلو نه وروسته دا فکر ورته پیدا کېږي. په هر حال نارینه دغسې یو حس پیدا کوي او په داسې یو حس کې یو رقم هغه ورته پیدا کېږي، مثلا زه نارینه یم، زه نور میړه یم، زه نور یو د یو کور سرپرست یم او داسې یم او داسې یم او داسې د هغه سره دا یو ایګو پیدا کوي، یو غرور، یو تکبر پیدا کوي. په دغه وخت کې ښځه د نارینه دغه حالت نه درک کوي او دا یې چلنجوي. څه ډول؟ مثلا دا یې په همدغه یو موقف او په همدغه یو روحیه کې ده او ښځه ورته وایي چې ته د ما د خوري د زوی د خوري د پیدا کېدو مبارکۍ ته ورغلی یې، ته تېر اختر زما د پلار د اختر مبارکۍ ته ورغلی، تا دغه اهمیت چې پرون د خپل وراره ته ورکاوه چې په غېږ کې دې نیولی و، زه هم در په یاد شوم چې زه په کوټه کې تنها ناسته یم او ښځه راځي په دغو کارونو باندې. ښځه خو چورلیز ده که نه، هغه چورلیز محوریت غواړي چې د پام وړ واوسم باید همیشه خپل میړه ته. دلته چې کله دا پوښتنې مطرح کېږي، نارینه یو ډول د خپلې دغې خپلواکۍ و دغه میړهتوب و دغه ریاست حالت له لاسه ورکوي او یو ډول ځان مقید په کنټرول کې، په تعقیب کې، په څار کې ویني او بس یې تیل همدغه شېبې نه ښځې سره مشکل شروع کېږي. بیا ښځې څه وایي؟ ښځې موږ ته وایي، موږ ته زنګ وهي، موږ ته راځي میړه چې استاد پوهېږي د ما میړه ډېر بدل سوی ده، استاد شوهرم بسیار تغییر کرده، هیچ شوهر نیست، بیخی ځمکه و اسمان فرق پکې راغلی ده استاد، زه د زړه مې ټوټه ټوټه سه استاد. ولې؟ ځکه چې زما ته فریب راکړه. له واده مخکې یو رقم و، له واده وروسته بل رقم و. کله چې موږ میړه راوغواړو چې ته ولې بدل سوی یې، دا ولې دې دوکه ورکړې ده ښځې ته، میړه موږ ته وایي چې موږ چی اوس زه د مور پوښتنه ونه کړم، زه مې ورور ته د اقل چې په شفخانه کې بستر د پوښتنې ونه کړم، زه هغه وراره چې راباندې ګران ده او زړه مې غواړي چې ښکلی کړم، یا ورې په غېږ کې ونه نیسم استاد، زه شپه ورځ له مېرمنې سره کښېنم، ته هم دغه غواړې له مانه استاد. یعنې دا ګورې تاسو دغه بحث ته فکر وکړئ، څومره ستونزې همدغه سره پیدا کېږي او غوښنې کېږي او پړسېږي او ذاتي طلاقونه او جدایانې را پیدا کېږي په ځانګړي ډول افغانستانه بهر. افغانستان کې خو دا شیان نشته، ډېر کلتور د فرهنګ د قوم د فلانه د ډینګه د رواجونه دي، خلک زغمي، تاوتریخوالي دي، خشونتونه دي او ټول مسایل په کورو کې دي. اما کله چې تاسو بهر ته ځئ، اروپا ته ځئ، امریکا ته ځئ، چې اوس ډېر افغانان لاړل، هلته نو ذاتي همدغه درګیو دربی ده او 85% کې نارینه او ښځینه په اروپا کې، په امریکا کې او نورو بهرنیو هېوادونو کې سره جلا کېږي. ولې؟ ځکه چې دغه تفاوتونه او دغه توپیرونه نه درک کوي، یو بل نه پېژني، له یو بل نه شناخت نه لري، د یو او بل په اړوند هېڅ معلومات نه لري او دغه توپیر او د دغه توپیري چلند یا د دغه توپیري چلند نه پوهه له دوی سره متاسفانه په دغه برخه کې او په دې مورد کې ستونزې ورته پیدا کوي. نارینه دغه خپلواکي او دغه ازادي چې غواړي نه غواړي چلنج شي. نارینه وایي چې دا څه وسول، دا خو ما استاد واده ته دې ته نه و کړی، چې واده خو مې په دې خاطر نه و کړی چې په پښو کې مې ځنځیرونه راواچول شي، زه به زیاتي چم نسم کوی، زه کرکټ ته نسم تللی استاد، و زه خو یو سیاسي، زه ټوله کورنۍ مې سیاسي کورنۍ وه، زه اوس سیاست ته لاړ نسم استاد، زه اوس درس خو څه کوم استاد.
زه د اقل د مور پوښتنه ونه کوم دغسې جنجالونه پېښېږي او ستونزې سره مخامخ